نعره تکبیر نعره تکبیر. د لغمان والي په هڅو د عمرزیو په سیمه کې د دوه کورنیو ترمنځ 15 کلنه خپلمنځي دښمني په دوستۍ بدله شوه. نن د دوشنبې په ورځ د لغمان ولایت د مرکز اړوند د عمرزیو په وردګو کلي کې په همدې موخه ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره پکې امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر صبرینا حمیدي په ولسي جرګه کې د لغمان ولایت استازي محمد رفیع مموزي او د سیمې لسګونه دیني عالمانو قومي مشرانو او د دواړو کورنیو استازو ګډون کړی و. لومړی د دغې روغې جوړې په برخه کې ښکیل قومي مشر ملک اسدالله وویل د لغمان والي په لارښوونه او د قومي مشرانو او دیني عالمانو په هڅو یې د دواړو کورنیو ترمنځ دښمنۍ ته نن د پی ټکی کېښودل شوه او په دوستۍ سره دغه اړیکه بدله شوه. په همدې حال کې د سیمې خطیب او دیني عالم په خپلو خبرو کې د سولې په ارزښت بښنې او یو بل ته په تېرېدلو علمي او هر اړخیزې خبرې وکړې. هغه وویل د اسلام په مبارک دین کې دا یو ستر کار دی چې یوه کورنۍ بل ته اپه وکړي او دښمني په دوستۍ سره بدلیږي. په ورته مهال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر صبرینا حمیدي هم په خپلو خبرو کې د لغمان له والي او په دغه نیک کار کې له ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړه چې یا د دښمني په دوستۍ بدله کړه. هغې دغه راز وویل چې په افغاني ټولنه کې تاریخ ته په کتو جرګو او مرکو ښه پیله ورکړې، نو له همدې امله د لغمان ولایتي اداره او قومونه دې لا هم هڅه وکړي چې په مرکز او ولسوالیو کې ټول قومي مسایل د جرګو او مرکو له لارې حل کړي. جرګې او مرکې زموږ او ستاسو هغه د تاریخ یوه برخه ده. زموږ او ستاسو د تاریخي ارزښتونو د جملې نه دي چې هغه په لوړه سطحه یا په ټیټه سطحه ښه نتیجې ورکړې ده او حتی هغه د افغانیت شملې د نړۍ په کچه باندې لوړه کړې ده. که دا جرګې وړې جرګې دي او یا غټې جرګې دي، زموږ سیمې ته ویاړ راوښلی دی. نن هم هماغه د هغې جرګو یو بیلګه ده چې د ستونزې د حل لپاره، د مشکل د حل لپاره مشرانو پکې اقدامات کړي دي. حکومتي چارواکو او د دولت استازو د دوی ملاتړ کړی دی، ځکه هغه غیر رسمي عدالت چې په هغې کې دولت داخل شي، اجرایه ارګانونه پکې داخل شي چې امنیه قمندان صاحب هم دلته ناست دی، د هغې قوت هم زیاتي، حکمت هم زیاتي، پایلې هم ښایي، نتیجې هم ښایي. ځکه په دغسې جرګو او مرکو کې چې دیني علما داخلي خصوصا د هغې فیصلې، د هغې تصامیم د هغې وکړې د شریعت پر بنا باندې کېږي. همدارنګه که دولتي اراکیني قوانینو ته پکې نظر کېږي او داسې تصامیم پکې نه نیول کېږي چې د یو بل شخص حق پکې د خپل لاندې شي. حکمت په مصالحه کې دی، ځکه مصالحه د دې تر څنګ چې ستونزو ته د پای ټکی ږدي، رواني او ارامتیا موږ ته رابخي. په هغه کسان چې په منازعه کې داخل کسان یې په منازعه کې ښکېلې خوایي، که هر څومره دوی جګړې ته دوام ورکړي یا منازعې ته دوام ورکړي یا عقدې په زړه کې وساتي، روانه هم دوی نارامۍ او بل د جګړې پایله هېڅ لوري ته مثبته نه وي. هر څومره که دا جګړه دوام وکړي، هر څومره که خپل خلک پکې ژوند د لاسه ورکړي، زیان پکې وګوري، صدمه پکې وګوري، دواړه اړخه پکې متضرره وي. نو هر چا چې په دې کې اقدامات ترسره کړي دي، که هغه قومي مشرانو، که دیني علماو، د دوی قدردانۍ پکار دی او دغسې مسله باید موږ عامه کړو، دغسې اقدامات عام کړو تر څو بیا موږ خپل تېر تاریخ ژوندی کړو. بل لور ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف نن خپلې لارښوونکې وینا کې د سولې په ارزښت، له جګړې، نفرت او په خپلو منځونو کې اتحاد او اتفاق ته د سیمې خلک راوبلل. د دوشنبې ورځ یا دغه باراني ورځ د رحمت او دغه د خیر مجلس دغه ګډون ما ته ډېر زیات د عزت او د خوشحالۍ احساس کوم او په دې برکت کې انشاءالله چې ستاسو سره شامل شوی یم، انشاءالله دا اتفاق چې راغلی ده، دا وروري چې راغلی ده، دا به انشاءالله مستدام
دوام به کوي. هغه زیاته کړه دواړه کورنۍ او هغه کسان چې په دغه کار کې هڅه کړې ستر کار او عبادت یې کړی دی، ځکه مصالحه کې چې هر سړی هڅه کوي هغه په عبادت کې حسابیږي. د لغمان والي دواړه کورنۍ وهڅولې چې په خپلو منځونو کې د دوستي لا قوي او د یو بل کورنیو ته دې ورشي. ښاغلي ننګ دغه راز وویل چې په مرکز او ولسوالیو کې به د انکشاف برخې ته نوره هم پاملرنه زیاته کړي، خو ولسونه دې هم خپل اسلامي او ملي مسؤلیت ادا کولو ته پاملرنه ولري. په ولسي جرګه کې د لغمان ولایت استازي محمد رفیع مموزي د لغمان له والي او په دغه نیک کار کې له ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړه چې یا د دښمني په دوستۍ بدله کړه. د یادونې وړ ده چې د روغې جوړې په دغو مراسمو کې دواړو کورنیو د لغمان له والي او ټولو هغو کسانو څخه چې په دې برخه کې هڅې کړې وې مننه او دوی ته یې له ستر رب جل جلاله څخه د اجرونو هیله وکړه. जगे हौसले सोले हो जिरगे जमूंगा फैसले